سلامونه ملګرو، په نن ویډیو کې زه غواړم دا تاسو ته چې موږ څنګه خپله ویډیو اپلوډ کړو او د اپلوډ کولو په وخت کې هغه مهم سیټینګ مهم ټکي څه شي دي باید په نظر کې ونیسو. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، چینل هم درسره سبسکرایب کړئ او دلته زو اول تاسو خپل یوټیوب چینل را خلاص کړئ. صحیح ده، دلته لاندې شپږ ګزینې موږ لرو، په دې منځ کې چې د پلاس مثبت تاسو به په دې باندې کلیک کوئ د ویډیو اپلوډ کولو لپاره. نو دلته هم کلیک وکړئ، دغه صفحه تاسو ته خلاصیږي. دلته ګورئ تاسو خپل ګالري ته راغلی، نو د ګالري نه هغه ویډیو تاسو انتخاب کړئ چې تاسو یې اپلوډ کوئ. نو زه دلته یوه ویډیو انتخابوم، لاندې چپ لاس ته وګورئ نیکسټ نشته ده، نیکسټ یې کوئ، دا صفحه خلاصیږي. دلته سیټینګ مهم شیان دي، دا باید تنظیم کو. نو اول کې پورته موږ خپل تمنیل جوړو، کور فوټو ورته وایي دې ته. نو دلته زه یو تمنیل ورته انتخابوم چې پخوا ما جوړ کړی دا په کانوا کې. دا ډېر مهمه ده ځکه تاسو ویډیو په یوټیوب کې د همدغه تصویر په اساس خلکو ته ښکاري. صحیح ده، زه دلته دا تمنیل اوکې کوم، دا اوکې سو. نو دا اپشن جوړ شو. صحیح ده، اوس دا لاندې ګورئ دغه نور سیټینګونه، دا زه تاسو ته دلته په نښه کومه دغه مهم سیټینګ ده. اول کې چې دا کریټ ا ټایټل ده، دلته چې دا ټایټل ورکوئ، لاندې ډسکرپشن ده، انلیسټډ ده، ښه دا ټول یو زه اوس تاسو ته وایم. صحیح ده، اول راځو ټایټل ورکوو. نو دلته زه ټایټل ورته لیکم، د ما ویډیو څه باره کې دی، دې باره کې ده چې څنګه ویډیو اپلوډ کړو، دا ما ویډیو ده. صحیح ده، تاسو ویډیو اچوئ مثلا د بل څه باره کې، چیرته چکر ځئ دلته ولیکئ مثلا چکر لاړو، یا د کوم ولایت باره کې معلومات ورکوئ دلته ولیکئ چې مثلا معلومات درباره نی ولایت مثال وایم که نه. نو ما ویډیو هم دې باره کې ده چې څنګه موږ ویډیو اپلوډ کړو. زه دلته لیکم څنګه ویډیو اپلوډ کړو، لکه یو څوک چې سرچ هم کوي د همدې په اساس دلته سرچ کیږي. دلته تاسو کولی شئ چې هشټاګ هم استفاده کوئ او منشن هم وکړئ، خپل چینل منشن کوئ، دا تاسو لپاره ښه ګټه لري او مخې ته ځي. دویم چې دا دلته ډسکرپشن هم لري، نو دا یې څه دلته موږ باید چې ولیکو. ګورئ دا ډېر مهمه ده، ډسکرپشن کې تاسو مکمل معلومات لیکئ د خپل د چینل اول نه تر اخره پورې، چې چینل هم د څه باره کې ده. دلته تاسو خپل کوم لینکونه چې لرئ هغه هم پکې را منشن کوی شئ، هشټاګ یې مارکوی شئ. دلته ښه غټ عنوان به تاسو لیکئ اوږد. صحیح ده، نو دا برخه مې چې اوس اوکې کړه، دلته به تاسو همیشه نو اوکې کوئ. صحیح ده، آډینس یعنی دا د ماشومانو لپاره نه ده جوړ، یعنی دا ویډیو هر څوک وګوري، یعنی داسې نه ده چې تنها ماشومانو لپاره ده. پلی لیست ډېر مهمه ده، تاسو کومه ویډیو اچوئ د یوټیوب باره کې اچوئ، د یوټیوب پلی لیست کې بیا اچوئ، ټیک ټاک به د ټیک ټاک پلی لیست کې اچوئ، دا وروسته خبرې دي تاسو به جوړوئ. اډ پیډ پروموشن لیبل دا به اوکې کوئ، دا به نو اوکې کوئ، همیشه دا نو انتخاب کوئ. او الرټډ کنټینټ دا هم همیشه نو انتخاب کوئ، بس تر نه راوځئ، نور څه نشته پکې. او کومنټ ارس خپله هر څه آن دي. نو دلته موږ دا سیټینګ و، صحیح ده، دا مکمل جوړ شو. نو دلته هیڅ شی هم نشته او همیشه سیټینګ همداسې جوړوئ. یو مهم شی پاتې دلته چې دا ویډیو تاسو اپلوډ کوئ، پبلیک انلیسټډ پرایویټ کوم یو انتخاب کو. پبلیک په دې معنی ویډیو مو چې اپلوډ کړه سمدستي خلک ویني. انلیسټډ په دې معنی چې ویډیو مو اپلوډ کړه دا څوک نه ویني، فقط تاسو وینئ. او پرایویټ بیخي شخصي ده. انلیسټډ په دې معنی یعنی ویډیو ما چولې تر اوسه معلوم نه ده پبلیک ده که پرایویټ ده. نو زه ویډیو همیشه انلیسټ کوم، بیا وروسته بیا راځم د دې تنظیمات جوړم، څه غلطیان یې هغه اصلاح کوم، بیا پبلیک کوم. او که مطمئن یې صحیح ده هر شی صحیح ده، بیا نو اتومات پبلیک انتخاب کوئ او ویډیو مو اپلوډ کوئ. اوس زه وایم د ما سیټینګ هر څه صحیح مې کړي، څه مشکل نه لري، بس پبلیک اوکې کوم او اپلوډ کوم یې. په مناسب ټایم کې څه وخت اپلوډ کوئ، هماغه وخت کې به تاسو ویډیو اپلوډ کوئ. اوس ویډیو اپلوډینګ کې روان ده، ویډیو به اپلوډ سي او پبلیک مې انتخاب کړی او سمدستي خلک دا ویني ذاتي. صحیح ده، نو تاسو مهم شیان چې دي د یوټیوب په یوټیوب اسټوډیو کې کتای شئ چې تاسو ویډیو څومره ویوز اخلي، چا کتلی ده، کومو هیوادو کې کتل سوی ده، کوم رقم خلکو کتلی، دا ټول هر څه په یوټیوب اسټوډیو کې ښکاري. نو زه له ده نه وځم خپل یوټیوب اسټوډیو خلاصوم. ګورئ زه دا تاسو در ښکاره کوم، ما له چینل هم تقریبا یوه هفته کېږي، هغه مکمل معلومات دلته په یوټیوب اسټوډیو کې شته. وګورئ سبسکرایبر دومره دی، ویوز دومره دی، واچ ټایم دومره ده، نو هر څه ښکاري. لاندې کنټینټ اوکې کوئ، تاسو ویډیوګانې راځي، دغه ویډیو دې چې موږ اچولي دي مثلا په انالیټکس باندې اوکې کوئ، دلته تاسو هغه راځي چې څومره مخته تللې ویډیو کومو وختو کې ښه کتل سوې ده، سبسکرایبر هم څومره دي، چا کتلی دي، دا خبرې ټولې شته دلته. ګورئ څنګ ته راځم کنټینټ، دلته وګورئ
څومره خلکو کلیک پې کړی ده، په کوم طریقه کتل سوی د واتساپ لار نه کتل سوی ده، د لینک له لار نه کتل سوی یا دغسې سرچ له لار نه کتل سوی ده، هر څه دلته معلومیږي. اډینس یعنی تاسو د اډینس څوک دي لاندې وګورئ دلته نشته ده، مثلا موبایل له لار نه څومره کتل سوی دی، د کمپیوټر له لار نه څومره کتل سوی ده، هر څه مکمل معلومات دلته شته چې د یوټیوب سټوډیو باره کې انشاءالله بیا بله ویډیو جوړوم، بیا تاسو مکمل پرې پوهې کوم. نو دا وه د نن ورځې ویډیو، نو تاسو ټول